کورنیو چارو وزارت تر اوسه کابل کې 2.5 امنیتي کمرې لګول شوي. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ده. کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه کابل کې 2.5 امنیتي کمرې لګول شوي. د کورنیو چارو وزارت مسؤلان وایي چې تر اوسه د کابل په بیلابیلو سیمو کې د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره 2.5 امنیتي کمرې نصب او فعالې شوي دي. د یاد وزارت ویاند بسم الله حبیب سلام وطندار ته ویلي چې د یادو امنیتي کمرو پر مټ یې ګڼ شمېر جرم کوونکي نیولي دي. هغه وویل تر اوسه د کابل ښار او شاوخوا سیمو کې 2.5 ډیجیټل امنیتي کمرې لګول شوي چې د اړتیا له مخې به دا پروسه بشپړه شي او ټولې سیمې به یې تر پوښښ لاندې راشي. د کورنیو چارو وزارت نږدې 1.5 کال وړاندې کابل ښار کې د کورونو او پلورنځیو له مالکانو غوښتنه کړې وه چې امنیتي کمرې ولګوي. د پوځي چارو شنونکی صادق شینواری که څه هم د جنایي جرمونو د کمښت په برخه کې د امنیتي کمرو لګول ګټور بولي، خو زیاتوي چې دغه کمرې باید د مسلکي کسانو لخوا مدیریت شي. نوموړي وویل که دغه کمرې د سنټرال پر مرسته او د مسلکي کسانو لخوا پر وخت مدیریت شي، کولی شي د جنایي جرمونو مخنیوي کې ګټورې ثابت شي. په ورته مهال کابل کې د وسلوالو غلاو له امله هم خلک اندېښمن دي. د کابل د 14مې امنیتي حوزې اوسیدونکي صافیه رضایي وایي نږدې 1 میاشت وړاندې وسلوالو غله یې کور ته ورننوتي او هر څه یې ترې وړي دي. نوموړي زیاتوي چې کمرې یې لګول خو د ویډیو ټیټ کیفیت له امله د نوموړي کور ته ورغلي غله نه پیژندل کېدل. نوموړي وویل زه شاهده یم چې لوړ پوړه ودانۍ غلو وهلې وه او امنیتي کمره یې چې چک کړه کیفیت یې ټیټ و او د پیژندلو نه و او همداراز که برېښنا نه وي دا کمرې کار نه کوي. که څه هم د کورنیو چارو وزارت او کابل امنیه قومندانۍ پلازمینه کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي، خو په دې وروستیو کې دغه ښار کې د غلاو د زیاتېدو په اړه هم راپورونه ورکول شوي دي.